سلامونه احترامات مې ومنئ قدرمنو نوروزمر امید د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی مې د واړه اختر ډومبۍ ورځ د منځونو عبادتونه وشول. ځوانان دلته زمونږ د کلي مشران سپین ږیري ځوانان دا ټول را جمع شوي دي د اختر مبارکۍ کوي یو بل سره. نو دغه مراسم ټول په تاسې باندې ګورو چې د اختر نه وروسته په حجره کې د ټیکلې بندوبست څنګه دی، دلته د اختر مبارکۍ په څه ډول ترسره کیږي. نو د کډکاڼي هغه د اختر چې څومره مراسم دي هغه ټول له تاسو سره شریکو. ملګري را سره ولاړ دي، دغه ټول به تاسو ته د اختر مبارکۍ پیغام شریکوي. نو سید فاروق ساحل صاحب را سره دی. ساحل صاحب لیدونکو ته ټول لیدونکو ته د کوچني اختر د مبارک ورځ مبارکي دې وي. الله دې وکړي چې دا اختر زموږ په دواړو ملکونو کې افغانستان او پاکستان کې د امن اختر وکړي. امین. ستاسو یو پیغام او زما طرف نه د ټولو افغانانو پاکستان ټول مسلمانان دي ټول د اختر مبارکي وي. الله دې دا اختر زموږ د خوشحالۍ اختر وګرځوي او داسې خوشحالي چې آینده څرنګه چې افغانستان کې امن راغلی الله پاک دې داسې ټول دنیا کې امن راولي. معلم صاحب ستاسو یو دوه ټکي د اختر د مبارکۍ د پیغام په مناسبت باندې. السلام علیکم ټولو لیدونکو کتونکو ته د اختر مبارکي و د کوچني اختر. اگر چې نن د اختر دویمه ورځ دلته په پاکستان کې بیا په انګو کې نن موږ د اختر لومړۍ ورځ ده. تاسو ټولو ته موږ مبارکي وایو، که چا پرون اختر کړی او که چا نن کړی ټولو ته زموږ طرفه مبارکي ده. الله خوشحاله ستاسو عبادت دی الله قبول کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسې د هغه مبارکۍ پیغام کلیوالو ته ستا مبارکي اختر مبارک دې شه سره ته پاتې شوې. د ټولو کلیوالو د اختر مبارک وي او خدای دې بختور کړي او دغه اختر د خدای پاک زموږ د ټولو مسلمانانو خصوصا د افغانانو د نیکبختۍ وګرځوي. دې نه بعد خدای پاک زموږ ساتي د افغانستان او پاکستان ټول کې امن او کاري او ټولې کار د اختر د ډېرو مسافرو غوښتنه کړې وه چې یاره تاسې راته د کډکاڼي دغه ویډیو چې دی خامخا جوړه کړي، ځکه چې هغه زړه چا را تازه کړې وه. وایي چې یاره دا څو اختر دی ستاسې ویډیوګانې نه راځي او زمونږ ډېره زیاته غوښتنه ده چې کله وګورو چې دلته به د خپل څه حالات دي هغه زاړه اخترونه شته که نه. ستاسو مبارک شه غازیانو حاجیانو کې حساب شي. نو ټولو مسافرو ته دغه ویډیو دغه د اختر خوشحالۍ چې دی مونږ غواړو چې دوی ځان سره شریک ستاسو مبارک شه غازیانو حاجیانو کې حساب شي. نو بس کلي کې اختر خو په دې خوند کې چې دغسې ځوانان غاړې درکوي او در غاړې وځي. نو نوید صاحب کله چې د دې کلي د دې ماحول د دغې د اختر د خوشحالو دغه مبارکۍ دغه ځوانان دا خړې کوڅې هغه وخت ډېره ښه لګېږي کله چې سړی د خپل وطن نه مسافر وي.
چې موږ یو بل سره بلد نه یو کاکا اختر مبارک غازیانو حاجیانو کې حساب دی جوړ هغوی د خپلو چې موږ د نږدې ګیټ په ګیټ باندې چې کوم خلک دي د هغوی سره موږ بلد نه یو نو زما وړه لورکۍ م راغلې ده دا لورکۍ مې ډېره زیاته خوشحاله ده په پسې اخیستې دي که څه چلې کړی دی اختر خو اصل کې د ماشومانو وي نوید خانه ځکه دا ګوره کلکه راپورنښت یو خبرو ته یې هم نه پرېښودم اوس شرمېږي لورکۍ ډېره زیاته شرمېږي هو دا بله وګوره دا دې چې کومه خرچه کړې ده ته داسې لږ راتاو شه دا آفرین وګوره دې چې کومه خرچه کړې ده دا سمه شهزادګۍ ده شهزادګۍ ماشاءالله ماشاءالله دې بوجۍ خو سمه خرچه کړې ده که نه دا چېرته ورستا خو اختر مبارکونه کړم ابراهیم سره ټولو نه مخکې اختر مبارک راځه اختر مبارک شه غازیانو حاجیانو کې حساب شي د هندوانو د کس نه ده مبارک یو لطیفه او یو ټوکه خو ګوره کې مړه د مسافرو لپاره نه ابراهیم بابا موږ تاسو ته غږو ځکه ډېرو ځوانانو چې دی غوښتنه کړې وه چې موږ ستاسو د کلي هغه زړې خاطرې نه سړی هند شو بل ځل انشاءالله اختر مبارک غازیانو حاجیانو کې حساب شي د سره مو مبارکي وکړو دغه جومات چې د نوی آباد شو په دغه ځای باندې بلکې رینیو شو یا دوباره ترمیم شو کوم زوړ مسجد چې په دې ځای کې هغه چې دی شهید کړلی شو دغه نوی جومات چې دی د دغې ځای د وګړو او همداشانتې د بهرني ملګرو په مرسته باندې چې دی ورغول شو ډېر ښکلی ډېر اساسي جوړ کړی شوی دی ډېر زیات زبردست نو راځئ او یو څه کارونه پکې شته که کوم سخیان غواړي چې خپله ونډه خپله برخه او خپله برخه ثواب حاصل کړي نو بس دغه ځای دی ځکه چې یو څه ضرورتونه پکې شته بلکې یو څه قرضه چې ده هغه هم په دغه مسجد باندې پاتې ده څوک غواړي چې د دغه مسجد قرضه لنډه کړي دغه